دا د هغه ارمان اخری ارمګاه ده چې سره د ډیرو ارمانونو همدلته په خپل ټاټوب یو خپله خاوره کې دفن کیږي. لکه څنګه چې وایي دنیا فانی ده له هر چا نه پاتې کیږي. تش دیوالونه تش لارې تش کاته پاتې دي، خاطره بل پله مې بوزه دلته څه پاتې دي. دا د ارمان جانان اخري ارامګاه او هدیره ده. دا هغه ځای دی چې دلته څوک له یو بل څخه نفرت نه کوي، یو بل ته کندې نه کینی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ارمان ورور څو ورځې وړاندې د اتریش په هیواد کې له دې فاني دنیا څخه سترګې پټې کړې او وفات شو. هغه ارمان چې له ډیرو ارمانونو سره اروپا ته تللی و او اوس دلته په خپله خاوره کې له ډیرو ارمانونو سره دفن کیږي. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ارمان جانان په ډیرو هیوادونو وګرځېدل، خو اخري ارامګاه او اخري ځای یې همدغه دی. یوازې ارمان نه چې همدغه قبر ته به راځي. زموږ او ستاسو په شمول څومره انسانان او ساه ښکونکي موجودات چې دي، دغه به ټول دغه ځای ته راځي او همدلته به دفن کیږي. قدرمن دوستانو، د ارمان جانان یوه جالبه خبره چې د هر سړي په زړه ولاړه ده، هغه دا چې غرور هیڅکله هم مه کوئ، ځکه چې غرور د انسان حیثیت او ځواني له منځه وړي. غرور او کبر یوازې له لوی رب پروردګار سره خوند کوي. ارمان جانان ویل چې غرور هیڅکله هم مه کوئ، ځکه چې له ما سره مې خپل ځان وفا ونه کړه، نو دا فاني او بې وفا دنیا به له تاسو سره څه وفا وکړي. وایي چې دا هغه دنیا ده چې زموږ او ستاسو لپاره جوړه شوې ده، خو یوازې او یوازې د امتحان لپاره. الله تعالی دې ارمان جانان ته هغه دنیا ښایسته کړي، الله دې جنت الفردوس په نصیب کړي، او پروردګار دې بچانو، ښځې، مور او پلار او وروڼو ته او نورو خپلوانو او دوستانو ته د زړه صبر ورکړي. قدرمن دوستانو، له ټولو څخه هیله او خواست دی چې ارمان جانان له خپلو دعاګانو څخه هیر نه کړئ.